پاکستان هیواد یو ځل بیا غواړي چې یو ستر او لوی منافقت وکړي. پاکستان حکومت دومره شو چې اوس افغانستان ته پالیسي جوړوي. افغانان او د پاکستان پښتانه دغه حکومت او پوځ په رسمیت پیژني او هیڅکله به پرې بیا دوکه نه شي. ملګرو راځئ چې پاکستان د څه شي پالیسي جوړوي افغانستان ته او هدف یې څه ده. له موږ څخه یې واورئ قدرمنو لیدونکو. السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي پاکستان هیڅ اراده نه لري چې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي، بلکې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن په ځای شي او د دې پریکړه د افغان ولس وکړي. په مردان کې یوې دستوري ته په وینا کې اسد قیصر ویل چې حکومت پلان لري چې روانه میاشت په قومي اسمبلی کې د سیاسي مشرانو او پوهانو یوه غونډه راوبلي چې د افغان امن معاهدې وروسته د دې هیواد لپاره خارجه پالیسي جوړه کړي. د قومي اسمبلی د سپیکر دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې سولې تړون لاسلیک شوی، خو په هیواد کې تشدد لا هم روان دی او افغان طالبان وایي د امریکا په ضد به کاروایی نه کوي، خو د افغان حکومت په ضد به کاروایی روانې وي. د امن تړون وروسته د حالاتو او د پاکستان د پالیسۍ په اړه د پاکستان او افغانستان په اړیکو نظر لرونکی پروفیسور ډاکټر شهریار وایي چې اوس باید واضحه خارجه پالیسي مخې ته راشي. د نوموړي په وینا چې پاکستان بیا د افغانستان امن په خپله ګټه بولي، خو دا امن به په کوم شرطونو راځي په دې اختلاف کیدای شي اوس که په قومي اسمبلی کې په دې بحث وشي او خارجه پالیسي جوړه شي نو حالات ډیر ښه کیدای شي. په تیرو وختونو کې د افغانستان لخوا بیا په پاکستان دا تورونه لګیدلي چې دوی د حقاني ډلې افغان طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه ټول تورونه ردوي. مردان کې دستوري ته په وینا کې اسد قیصر دا هم ویل چې د اپریل په میاشت کې به د ملک په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي مرکزونه جوړیږي چې وروسته به یې ملک کې روان اقتصادي بحران هم ختم شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټول ملک کې د 10 اقتصادي مرکزونو جوړولو اعلان کړی و چې پکې زیاتره 15 په پنجاب، سند او بلوچستان کې 2 او یوازې یو په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي. د اقتصادي ماهرینو په وینا چې خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه نوی زم شوی ځلې یعنی پخوانۍ فاټا د ترهګرۍ نه اغېزمنه شوي باید اقتصادي هلې ځلې په دې صوبه کې زیاتې کړی شي چې داسې نوی کول ته روزګار سره د امن په ځای کولو لاره هم هواره شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.